یو حاکم د عیسی نه دا تپوس وکړو ای نیکه استاذه داسې څه وکم چې د تل ژوندون وارث شم. عیسی هغه ته وفرمایل ته ما ته نیک ولې وې؟ د خدای پاک نه بغیر بل هیڅوک نیک نشته. تا ته د شریعت حکمونه خو معلوم دي، زنا مه کوه، قتل مه کوه، غلا مه کوه، د دروغو ګواهي مه ورکوه او د خپل مور پلار عزت کوه. حاکم جواب ورکړ چې ما د ځوانۍ نه په دې هر څه عمل کړی دی. د دې په اورېدو عیسی ورته وفرمایل چې په تا کې اوس هم د یو څیز کمی دی، لاړ شه خپل ټول مال حال خرڅ کا او خوارانو لی ورکه، نو بیا به ته د اسمان خزانې ومومې. بیا راځه او ما پسې شه. په دې خبرو د حاکم زړه په ډوبېدو شو ځکه چې هغه ډېر مالداره سړی و. عیسی چې د هغه حالات ولیدل نو ویې فرمایل د مالداره دپاره د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلېدل څومره ګران کار دی. د یو مالداره سړي په نسبت د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلېدل د یو اوښ دپاره د ستنې په سوري کې تېرېدل اسان دي. چا چې دا واورېدل نو تپوس یې وکړه نو څوک په بیا خلاصون ومومي. عیسی جواب ورکړ څه چې د بني آدم دپاره ناممکنه وي هغه خدای پاک ته ممکن وي. پطرس وویل وګوره موږ خپل کورونه پریښي دي چې په تاسو پسې روان شو. عیسی وفرمایل زه تاسو ته دا ویم چې چا چې د خدای پاک د بادشاهۍ دپاره خپل کور، خپله ښځه، خپل رونه، خپل مور پلار او خپل بچي پریښي دي نو هغه به په دې دنیا کې په څو چنده ومومي او په آخر کې به د تل ژوندون بیا مومي. عیسی 12 مریدان ځان له کړل او ورته وفرمایل موږ اوس یروشلم ته ځو او د ابن آدم په حق کې هر څه چې د نبیانو په وسیله لیکلي شوي دي هغه به پوره شي. هغه بغیر یهودیانو ته حواله کړي شي. هغوی به په هغه پورې ټوکې وکړي او بدسلوکي به ورسره وکړي او توکاڼې به پرې وتوکي. هغوی به په کوړو ووهي او مړ به یې کړي او په درېیمه ورځ به هغه بیا ژوندی راپاسي. خو هغوی په دې هېڅ ونه رسېدل او څه چې ویلي شوي مطلب یې د هغې نه پټ و ځکه چې هغوی یې په مطلب نه پوهېدل. کله چې عیسی یریحو ته نږدې شو نو یو ړوند سړی د لارې په غاړه ناست او خیر یې غوښتو. هغه چې د ګڼو خلکو د تېرېدو اوازونه واورېدل نو تپوس یې وکړه چې دا څه چل دی. هغې خبر کړه چې عیسی ناصري په دې لاره تېرېږي نو هغه چغې کړې ای عیسی د داود زویه په ما رحم وکړه. مخکې چې کوم خلک روان وو هغې ورته په سخته وویل چې چپ شه، خو هغه چغې لا نورې هم زیاتې کړې چې ای د داود زویه په ما رحم وکړه. عیسی ودرېدلو او خلکو له حکم ورکړه چې دې مال راولئ. کله چې هغه نږدې راغی نو تپوس یې ترې وکړو ته څه غواړې چې زه ستا دپاره وکړم؟ هغه وویل مالکه زه خپل نظر غواړم. عیسی هغه ته وفرمایل چې بنا شه ته خپل ایمان بچ کړې. نو سمدستي هغه بنا شو او په هغه پسې روان شو او د خدای پاک ثنا یې ویله او ټولو خلکو چې دا ننداره ولیده نو د خدای پاک ثنا یې وویله.